ریاست پاکستان چې کوم وخت کوم واکداران ته په لاس ورغلی دی هغو ته حواله سوی دی، هغو ته دا وطن په شپني ورکول سوی دی، خو ځکه نن ته په دې وطن کې غلام یې. غلام ریاست، استعماري ریاست پر موږ کې قابض دی، هغه په څو شکلو قابض دی. ریاست پاکستان ستاسو غرونه نیولي دي، ریاست پاکستان ستاسو ځنګلونه نیولي دي، ریاست پاکستان ستاسو پر اوبو باندې قبضه کړې ده، ریاست پاکستان ستاسو مځکې نیولي دي، ریاست پاکستان ستاسو تعلیمي نصاب نیولی دی، ریاست پاکستان ستاسو پر تجارت باندې قابض دی، ریاست پاکستان ستاسو پر ژبه، ستاسو پر تاریخ، بلکې ستاسو پر بیلتونوال باندې قابض دی چې دی نن داسې پر ډیورنډ کرښه باندې پښتانه بیلتون پاله پښتانه سره جلا کوي، د پښتنو په منځ کې بیلتون راولي.